امریکا وايي په افغانستان کې د داعش د بیرته انسجام هڅې ناکامه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلي وايي چې په افغانستان کې د بیرته انسجام لپاره د داعش ډلې هڅې ناکامې شوې دي. نوموړي د خپل هیواد د مشرانو جرګې په یوه غونډه کې ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د بیرته منسجمېدو هڅې پیل کړي خو پکې پاتې راغلې ده. د هغه په وینا امریکا ته سمدستي د داعش ډلې له لوري کوم ګواښ نه دی متوجه. د امریکا د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې مخکې ګڼو امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د داعش ډلې د بیرته فعالېدو او د امریکا په ګډون نړۍ ته یې د ګواښونو خبر ورکړی و. د افغانستان طالب چارواکو بیا ټینګار درلود چې داعش ډله یې ځپلې او پیاوړې کېدو ادعاوې یې ناسم رسنیز تبلیغات دي. له دې سره په تیره روژه کې افغانستان د ګڼو خونړیو پیښو شاهد و چې د ډیرو مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. قدرمنو لیدونکو تاسو یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.